شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ژوند ورکوونکی او پناه کوونکی دی. نن زموږ د ایکسل اووم لیکچر دی او په دغه لیکچر کې به انشاءالله موږ نننی درس ووایو. نو لومړی موږ راځو یو شی ډسکس کوو، لکه دلته فرض مثال زه لیکم جان، او جان مې چې څنګه ولیکلو زه راځم او داسې ډال کوم، نو دا به ټول څه شي آل نومونه به راشي. نو دلته زموږ یو سټوډنټ دا پوښتنه وکړه چې سر چې موږ دا سره کوم راوستی شو، نو دغه چې ما راوستي که نه، نو دلته زه راغلی فایل ته، فایل کې راغلی آپشن ته، او په آپشن کې راغلی ما اډوانس ته، او په اډوانس کې لاندې راغلی ما، او بیا دلته راغلی ما چرته راغلی ما ایډیټ کسټم لیست، دې ته راغلی ما. بل دلته اوس فرضي مثال زه نیو لیست علم، نو زه هم 8 مې چې کله ووالو دلته راځم، زه لیکم فرضي مثال خان، لیکم جان، لیکم ولی، لیکم ماما، لیکم چې کاکا، لیکم چې مور، لیکم چې مثال ډاکټر، لیکم چې انجینیر، لیکم چې مثال بل وات ایور لایک سنا، لیکم چې فرض مثال زینب، بل لیکم فرض مثال وات ایور ټول نمونه مو لیکل دي، خو ایډ ووهي، ایډ به دا به ایډ شي، ایډ به ووهي، اوکې به ووهي سیده، او آفټر به دا اوکې کی، بیا به دلته راشي، دلته زه لیکم فرض مثال جان اینډ آفټر څه چل کوم، دا څه کوم، داسې ډرای کوم لاندې، نو وګوره ټول نومونه راغی، قرآن راغی، کاکا هم راغی، ماما هم راغی. اوس دلته ډفرنټ تاسو وګورئ، دلته مکمل ډفرنټ دي، دا نومونه ډفرنټ دي، دا نومونه ډفرنټ دي. لوجیک دا دی چې موږ هلته نیو لیست واغست، نو موږ ته دغه شیان راکړو. یو بل ټریک ته نن وښیم، دلته زه لیکم فرض مثال جان، کنټرول بټن نیسم، دا به ټول ښه. اوس ګوره ښه، ته چې کله سلیکشن کې څه شی کې سلیکشن به سره کم کې ښه، دلته زه لیکم فرض مثال ما ولیکل که نه جان مو ولیکل، او زه خو هم د دې خوا ایریا ورسره دا کوم کنټرول شفټ نیسو، د دې خوانې دا ورسره کنټرول شفټ، او د دې خوانې علامې ووهه، دا 4 علامې نه دي رایټ خواته، کنټرول شفټ لاندې بټن هم ډاون، کنټرول شفټ بل نو خو نه کېږي که نه. ښه زه راځم بل ته، لکه اوس ما جان لیکلی، زه غواړم دا جان لاندې ځای باید راشي که نه، لاندې ځای سلیکټ شي، نو کنټرول شفټ او اپ بټن او هم دغه ډاون بټن او هم ډاون هم سلیکټ شو، سلیکټ نه شو. او اوس کنټرول انټر ووهه، کنټرول شفټ انټر، کنټرول انټر، داسې دلته ودرېږه، دلته کنټرول شفټ انټر مې وویل که نه، او دلته لیکم جان لیکم، او کنټرول انټر وهم آل به سلیکټ شي. اوس ته ګورئ دلته ودرېږم او کنټرول شفټ رایټ بټن وهم وشو که نه، او دلته لیکم خان او کنټرول انټر وهم، ټول خان شو که نه شو. دا دی واله د نن ورځې یو ښایسته ټریک، صحیح شو که نه. ښه اوس راځو خپل درس ته. زموږ درس کوم ځای کې ولکه زموږ درس کوم ځای کې یو نن د خیره انشاءالله همدغه رو وایو، سي دغه رو ډېره مهمه ده، تل سبا بیا دا رو ډېره مهمه ده، او دې کې ډېر کار دی. نن راځو دلته زه لیکمه نیم، دلته لیکم چې فرض مثال جاب، او دلته لیکم سیلري، صحیح شو. اسکیجول جان جوړوم، دلته لیکم فرض مثال جان، او جان مې چې څنګه واغست راځم دا ډرا کوم، هم ډرا شو که نه. جاب لیکم فرض مثال ډاکټر، انجینیر، دلته لیکم مثال ټیچر، ډاکټر، انجینیر، ټیچر، او مې لیکل سیلري ورکومه، لکه دې ته زه ورکومه چې وات ایور، څنګه غلطي شوه یار. ښه داسې سیلریانې موږ ورکړې، صحیح ده. زه راځم اوس دا ټول سلیکټ کوم او دې ته ورکوم بارډرز، صحیح ده. هلته به ته زه راشم ورته ولیکم چې آل بارډر، صحیح ده، او بیا راځم دغه به ترتیب کوم، ترتیب شو که نه. ها دینه پس راځم دغه سیلری چې کوم دی کنه دا سیلری
دا زه دغه ډیزاین ته بدلوم داسې که نمبر سره راځم او ورته دې ته څه شی وکړه دې ته چې کله درې خانې پکې راځي که نه درې خانې ته هغه علامه ورکوه لکه فرضي مثال هغه علامه ورکوه چې مثال 1,00,000 3,000 دا که نه یو علامه ورکوه نو زه راځم دا مې ووهل ګورې 3 وګوره درې عددونو ګوره درې عددونو علامې ورکوه نه که اوس څو په اسانۍ سره موږ دا ویلی شو چې 4,999 او دې خو صفرونه معنا نه لري اوس دلته چې دي که نه درې عدد دي 4 نه دي عددونه 3 دي دا زه وران کړم دا د 4 کوم ګوره اب اتوماتیکلی څه شي ګوره اتوماتیکلی څه شي کوسین شو موږ ته وایي 1,400 دې ته ویل کېږي د بېلخت علامه یا کاما او دې ته ویل کېږي ډاټ دا ډاټ چې کله استعمالیږي دا د اشاریه دپاره استعمالیږي او ته موږ وایو ډیسیمل صحیح ده او دا کاما چې کله استعمالیږي کاما دا صرف د جداول لپاره استعمالیږي چې یو عدد په اسانۍ سره شي کې ولولي نو 5,688 8,000 یو زرو 240 4,000 او 500 څو په اسانۍ سره موږ دا لوستلی شو څنګه لرې کېږي دلته راشه سلیکه نه لوستل کېږي صفرونه هېڅکله نه لوستل کېږي اشارې نښو دي که نه کله چې اشارې نښو صفرونه نه شي هغه نه لوستل کېږي کله چې د یو عدد نه چپ لاس ته عددونه راشي هغه هم نه لوستل کېږي او کله چې د اشاریه نه هاخوا صفرونه راشي هغه هم نه لوستل کېږي خبر لازمه زه داسې کار وکړه دا نمبرز ماته کمې کړه دا ډیسیمل ماته یو کا صحیح ده او اوکې که ها ډیسیمل وګوره یو شي صفرونه یو شو که نه شو زه بل کار وکړه دا ډیسیمل دی بیخي صفر کا یار ها صفر یې کا اوکې کا ډیسیمل بیخي صفر شو که نه شو صفرونه ته خوا کا هم مشکل نشته دی صحیح ده دغه صفرونه د ځانه ورکوي صفرونه ته خوا کولی هم شي اوس وګوره لوستل اوس اسانه که پخوا اسانه اوس اسانه شو که نه د څه په واسطه باندې اسانه شو د کامې په واسطه باندې اسانه شو او بل په کامه کې او په اشاریه کې خو فرق کولی شي که نه آفرین خاصه راځم زه هم داسې کار وکړه چې دې ته زه اوس دغه ورکوم کرنسي ورته ورکوم په دې باندې خو پوه شو مشکل به نشته دی ښه دې کې یو بله خبره هم شته زه ورته هم داسې کار وکړه که نه هغه کسان چې قرضداره دي شو که قرضدار دي هغه الکانو سره منفي علامه ولیکه یا هغه په قوس کې ولیکه لکه فرض مثال زه یې دا سړی چې دی که دا ورانوم زه یم دا ډاکټر چې دی که نه جان موږ سره ډاکټر دی او دې سړي چې دی 15,000 افغانۍ تنخوا ده خو دغه سړي ما نه په اډوانس کې 2,000 روپۍ اخیستې دي چې شی لیکم 2,000 یې اخیستې زه لیکم منفي 2,000 سو منفي 2,000 روپۍ ما نه اخیستې که نه منفي 2,000 زه یم دا بل دته ګوره ده لیکم تنخوا ده تنخوا موږ سره 8,000 روپۍ ده صحیح ده خو دوی ځوان ما نه 10,000 اډوانس کې د څه شی اخیستې دي 10,000 ما نه څه شی اخیستې دي اډوانس کې ما نه اخیستې خو منفي 10,000 به لیکم که نه او لیکم دته هم لیکم د سړي 15,000 روپۍ تنخوا ده خو ده ما نه ګوره اډوانس کې 6,000 روپۍ دې سړي ما نه اخیستې دي صحیح ده او ده باندې م کلیک کوم دا هم کټ کوم د ما نه اډوانس کې څو اخیستې منفي 4,000 روپۍ ما نه اخیستې دي که نه ده په دې باندې سلیکټ کوم او اوس اتوماتیکلی تا نه دا وښیي چې کوم سړی قرضدار دی کوم سړی قرضدار نه دی او داسې کار وکړه هغه کسان چې قرضدار دي ما دې په سور دغه باندې وښایي نښې باندې وښایي ګوره اوکې که درته وښیي که درته به ونه ښایي وایي دغه کسان پکې قرضدار دي دا قرضدار نه دي کوم چې قرضدار نو ما نه چې هغه قرض اخیستی و هغه وګوره په سرې نښې درته ښایي که ونه ښایي وایي وګوره جان دی دا ډاکټر دی خو دا 2,000 روپۍ قرضداره دی ماما دی وایي دا ډاکټر دی خو دا 4,000 روپۍ قرضداره دی صحیح ده که نه خیال خو دی ورته ښه زه راځم ورته همداسې کار وکړه دې ته اوس کرنسي ورکړه څه ورکړه کرنسي ورکړه نو زه راځم کرنسي ورته ورکوم لکه وټ خو اوس چې موږ کله غواړو دې ته موږ کرنسي ورکوو کرنسي لکه مثال افغانۍ یا ډالرس موږ دا ورکوو که نه نو دلته ګوره ما ډالر سلیکټ کړه ډالرس مې سلیکټ کړه کومې چې سلیکټ کړه ما ډالر سلیکټ کړه نن سلیکټ کړه که یاره یو هم نه ورکوم نن کا او که نه یار زه ورکوم راشه سلیکټ کړه ډالرس ته وایه ټول به ډالر شي صحیح شو که صحیح نه شو ډالر شو که نه ګوره کوم چې قرضه دی هغې سره الرېډي منفي علامه ده او که ته وایې نه منفي علامه زه سر نه بیا ورکوم راشه سلیکټ کړه ډالرز والا سلیکټ کړه بیا به ته منفي ورکول شي مشکل شته نشته کوم چې سري دي امانه قرضدار دي ښه ډیسیمل نمبر کم ومه سرجي ډیسیمل نمبر کم کا دلته راشه او دلته ورته شی کنه کا ډیسیمل ورته 0 کا اشاریه ورته 0 کا مشکل شته نشته everything is possible from here او ته دا ډیسیمل ورکوم ډیسیمل دیز نه هم ورکولی شي ښه ډیسیمل دیز نه هم ورکولی شي څومره ډیسیمل چې ورکولی شي دا ته کمو مې کا کمې کا هم دی ورته ډیسیمل ورکولی شي بل د دیز نه هم ته ورکولی شي ډالرز ورکې ایرو ورکې سو اټرا هر څه ورکولی شي صحیح ده بل ته غواړې چې یار داسې کار کومه چې دا دغه دی که نه اف دی که نه دا ایرو ده ته دا واله او دا ماله چینج کړه دا چینج کولی هم شي څنګه به چینج کړي کوم ځای کې چې د ایرو ګوري که نه ایرو دا ورانوه او اف پکې لیکه دا ورانوه او اف پکې لیکه تر اخره پورې څومره د دې فارمولې ده که دې پورې فارموله ده فرض مثال دلته زه لیکم اف اوس چې دا غلط نه شو اف
صحیح ده دا مسه وران کو هم اف او ټول ځکه وران کو ته ځکه اف او اوکې کا او ګر ټول کې اف شو کو نشو نو ته داسې کار هم کولی شي چې هغه ورته وران کا ورته کولی شي صحیح ده او داسې سلیک کا او دې نه په سر ته راشه ورته وایي که داسې کار وکړه چې یار کرنسي ته راشه په کرنسي کې ورته دا حواله اوکې که وسې بش ما پس ډالرز راوسته صحیح ده ته ورته اف همغسې اوس خو دې ته اف علي کوم دی چې ډالر ګوري هغه وران که اف ورته واخله ښه دې نه فیصدي علامې هم ورکولی شي ښه دا اټومیټیکلي فیصدي ته بدلېږي خو دې کې بله خبره هم شته دې کې بله خبره هم شته دې بله خبره څنګه خبره پکې ده نن به لږه ویډیو زیاتېږي صحیح ده دا زه یو جمله لیکم زه لیکم فرض مثال لس زره لکه لیکم فرض مثال زر لیکم 3 زره چې ته په واضحه پوه شې لیکم 2 زره لیکم 6 زره او لیکم زه 7 زره دا مې ولیکل صحیح ده زه هم داسې کار وکړه دې ته ته ما له څه واخله فیصدي واخله په دې وخت کې په دې فیصدي باندې زه کلیک کوم دا ټوله غلطه شوه فیصدي داسې واخیسته دا فیصدي شوه غلطه شوه که غلطه نه شوه لکه دا فیصدي مطلق غلطه ده ته به دا فیصدي اوس څه رقم سامع چې اوس دا غلطه ده نو صحیح څه رقم والمه صحیح څرنګه والم پوښتنه ده که نه نو ته به اول دا ځای سلیک کړي او را به چې دا فیصدي علامه به ووهئ ودې واله که نه اوس لیکه زه لیکم ګوره 9000 ډایرکټ فیصدي ته چینج کېږي که نه چینج کېږي اوس ولیکه مثال 2000 200 600 او بیا اوس وګوره اوس اټومیټیکلي فیصدي ته چینج کېږي اوس پکې غلطي راشي ځه ته چې څومره ورکوې هماغومره فیصدي به راځي خو که پوښه دا او که دلته ورکړم ګوره ورته ښه فرض مثال 200 ورکوم 200 ورکوم 90 ورکوم ولوېکه که نه او په دې دا ټول ټکو کې کومه دا ورکوم ګوره ورته ښه دې کې څومره غټه غلطي راغله هلته غلطي راتله نه راتله خو دغه څه زه سلیک کوم دا څه سلیک کوم او فیصدي علامه وهم که نه اوس زه لیکم ګوره 10 اویا فیصد خپل لیکل کېږي زه لیکم 50 فیصد لیکل زه لیکم 40 فیصدي لیکل کېږي اوس مشکل جوړوي خو که زه دلته دا سلیک نه کوم سلیک کوم نه او ډایرکټ ورکوم ګوره ښه نهایت یا ورکوم او فیصدي علامه ورکوم ګوره ښه نهایت یا فیصدي علامه ورکوم ګوره ورته غلطه شو که غلطه نه شو غلطه شوه که نه آفرین فیصدي علامه دې هم زده کړه ښه په دې کې نور خبره ډیټ باندې خو پوهېږي ډیټ خو خبره ده تاریخ راوستل صرف اوکې کوه تا ته به تاریخ راځي صحیح ده د تاریخ ته راوستلو لپاره لنډه طریقه څه ده کنټرول ونیسه او ډاډ علامه ووهه راغه کامه ونیسه او ډبل کوایټ علامه چې ولا ډبل شي ګورې ډاډ علامه ډبل کوایټ صحیح شو او که ته غواړې چې دغه راولي ډیټ راولي کنټرول شفټ دا کنټرول شفټ ونیسه او همدغه ډبل کوایټ ووهه راوشي مشکل شته نشته که نه ښه تاریخ هم اسانه دی ډیټ هم اسانه دی د اکاونټینګ دا مو شو او فریکشن دا خو هم ریاضي ده فریکشن دا ټول شیان دلته راځي دا ګورئ الریډي دپاره خپل ټایپ دی فارمولس دا ټول پکې راځي په دې د فریکشن دی هر څه پکې د خیر راځي نو نن زمونږ دغه کور شو دغه د من کور شو سبا نه به انشاءالله کوشن به کیو د خیره دا وایو خو په اکسل کې به انشاءالله اساسي کار کوو صحیح ده که نه چې سره کوم پوښتنې ما ته وایه سر جي پوه نه شوم زه به انشاءالله هغه بیا تکراروم